بسم الله الرحمن الرحیم. د یوم کشمیر مناسبت سره ویډیو کوو چې دا مسله څنګه جوړه شوه او ولې نه حل کیږي او آیا دا به حل شي. نو اول خو د کشمیر انټروډکشن کوو. کشمیر نن سبا چې دی نه کشمیر څه حصه هندوستان سره ده، څه حصه پاکستان سره ده او څه چین سره هم ده. چین سره کله دا تللې ده؟ نو 1962 د هندوستان او د چین په جنگ کې چین د هندوستان نه علاقه قبضه کړه، نه د کشمیر علاقه ده. او بل 1963 کې یو کال بعد چې کله پاکستان او چین سرحدي معاهده کوله، نو هغه سرحد نیغولو کې د پاکستان نه علاقه د کشمیر علاقه هم چین ته لاړه. پاکستان سره چې راکم آزاد کشمیر دی، نو دا د هغې کشمیري سره خو صرف دا نه بلکې دا ګلګت بلتستان چې دی دا هم د هغه کشمیري سره کم کشمیر باندې چې 1947 کې جنگ شوی دی. مسله څنګه جوړه شوه؟ 3 جون منصوبه چې موږ ورته وو، هغې کې د شاهي ریاستونو دپاره دا شکو چې شاهي ریاستونه ته دوه آپشنز دي، دی پاکستان هندوستان شاملی او که آزاد پاتې کیږي. د عوامو د مرزای خیال وساتي. دویم د دې خیال وساتي چې کوم ریاست پاکستان سره جنګېدلی دی نو بیا دې هغه پاکستان جوین کړي، او که هندوستان سره جنګېدلی دی نو هندوستان دې جوین کړي. د کشمیر اهمیت څه و؟ نمبر 1 خو دا چې کشمیر د 1580 شاهي ریاستونه چې وو، نو په دې کې د ټولو نه غټ ریاست و، لوی ریاست و، رقبه یې ډېره وه. دویم دا چې د دې جغرافیکل لوکیشن ډېر اهم و، او دا د چین او د پاکستان او د هندوستان په منځ کې و. او بله دا چې دې ته خو د دنیا جنت ویلی شي، د دې د ښایست چې کوم د کشمیر چې کوم حکمران و مهاراجا هری سنګ، نو راجا هری سنګ دا اعلان وکړو چې کشمیر به نه انډیا جوین کوي نه به پاکستان جوین کوي، بلکې دا به آزاد ریاست په طور باندې پاتې کیږي. اوس د کشمیر خلکو څه غوښتل؟ د کشمیر خلکو دا غوښتل چې کشمیر د پاکستان سره شي، ځکه چې هغه ټیم هغه یو جذباتي فضا وه چې پاکستان د مسلمانانو ملک دی. نو د مسلمانانو د ملک د وجې نه هغوی دا غوښتل چې دی پلدي شي. بل طرف ته د هندوستان حکومت پوره زور لګولی و، ورسره انګریز هم دا زور لګولی و، ځکه چې هغه ریډ کلیف ایوارډ کې چې د ګورداسپور ضلع هندوستان ته میلاو شوه، نو هندوستان ته کشمیر ته د رارسېدو لپاره یو د ځمکې زمیني راسته زمیني لار میلاو شوه. نو هغې سره خو دا خو د دې نه هم پته لګي چې انګریز مقابل هندوستان سره په دې خبره کې و چې کشمیر د هندوستان سره شامل شي. د کشمیر مسلمانانو د راجا خلاف بغاوت وکړو، او هلته کې یو سیول وار خانه جنګي غونډه شروع شوه. چې خانه جنګي شروع شوه نو د کشمیر راجا د پاکستان حکومت سره معاهده جاریه وکړه، د هندوستان حکومت سره یې وکړه. نو د هندوستان حکومت ونه منله، د پاکستان حکومت به ساین وکړو. معاهده جاریه څه وه چې لکه راجا دی ته ووایي چې موږ به پاکستان حکومت ته چې زه هندوستان نه جوین کوم تاسو بېغمه شئ، بل طرف ته هندوستان ته یې دا ووایي چې زه پاکستان نه جوین کوم. د دې نه بعد څه وشو چې هغه چې د پاکستان نه هلته کې د پښتانه او د پنجاب نه هم پنجابیان لړلو، د هغې کشمیر د مسلمانانو مدد دپاره چې مسلمانان د راجا نه ازادي واخلي. نو چې هلته کې کله دی ټول شو، نو د راجا هغه فوج شکست خورده شو، او چې راجا ته پته ولګېده چې کشمیر زما د لاس نه وځي، نو هغه هندوستان ته درخواست وکړه مدد دپاره. اوس هندوستان ته خو هیله موقع میلاو شوه، هغوی ورته ویل چې موږ به تاسو سره مدد وکړو، خو صرف په دې شرط باندې چې ته اول د الحاق په کاغذاتو باندې دستخط وکړه. د راجا د حکومت نماینده مجبورن چې کوم دی هغې باندې دستخط وکړو. اوس چې کله دستخط وشو نو اوس خو قانوني طور سره کشمیر د هندوستان حصه شوه. چې کشمیر د هندوستان حصه شوه نو نیکسټ 3 ډیز کې د سرینګر ایرپورټ باندې د انډیا فوج په جهازونو کې راتلل او کوز شو، او بیا هغوی د کې ټولو د کشمیر مسلمانانو او د پاکستان نه چې کوم تلي وو مسلمانانو د هغوی خلاف یې وسله راواغسته او یو جنګ جوړ شو. د هغې نه سرزې بعد د پاکستان فوج هم هلته کې داخل شو. چې د پاکستان فوج هلته کې لاړو نو اوس چې دا کوم جنګ جوړ شو نو دا لکه صرف هغه خانه جنګۍ نه اوس دا د یو انټرنیشنل وار شو چې د انډیا او د پاکستان د دوه آزاد او خودمختاره ملکونو په منځ کې جنګ جوړ شو. انډیا اقوام متحده ته دا خبره ووړه چې جنګ بندي وکړي، ځکه چې انډیا ته هم ښکارېده چې پاکستان فوج او ورسره خو مجاهدین هم دي، نو دوی به کشمیر پوره قبضه کړي. نو هغوی اقوام متحده ته خبره وړه، اقوام متحده جنګ بندي وکړه. چې کله جنګ بندي وشوه او جنګ بندي لاین راښکلی شو چې اوس ورته موږ لاین اف کنټرول وو، نو د هغې نه یو سایډ ته چې کوم کشمیر و نه پاکستان ته میلاو شو، بل سایډ ته انډیا ته. نو 1965 کې د پاکستان حکومت یو منصوبه جوړه کړه. منصوبه دا وه اپریشن جبرالټر یې ولنوم کې خود چې موږ به کشمیر باندې حمله وکړو، مجاهدین به ورته داخل کړو او کشمیر به د انډیا نه په زوره واخلو. او خو د هغې جنګ هغه نتیجه الټه وخته
او بیا انډیا په لاهور باندې حمله وکړه. نو 1965 کې چې دا کوم جنګ و نو دا هم بیسیکلي په کشمیر باندې شوی دی. بیا د هغې نه پس خبره د څه وخت دپاره بارډر باندې به کلیشي زو مسلې به وې. بیا د دکه 99 کې پاکستان حکومت بیا یو پیرې ته کارګل باندې چې کارګل په د هندوستان کشمیر کې یو ضلع ده په هغې باندې حمله وکړه او د کارګل یو محدود جنګ وشو، جنګ بندي وشوه. د اوسه پورې چې کوم دی نه هغه خبره هغه شان را روانه ده. د انډیا کې چې کوم کشمیر و نو هغې ته یو خصوصي حیثیت حاصل و. مودي حکومت دا تیر کال دا خلک چې وایي کشمیر ځان سره کو، نو مودي حکومت دا کار وکړو چې د هندوستان هغه خصوصي حیثیت ختم کو. خصوصي حیثیت کې دا و چې د بار نه به انډین دلته کې جایداد نشه اخیستی، دلته به پاتې کېدی نشه، لکه رهایش نشي اختیارولی، دلته کاروبار نشه کولی، دلته سرکاري ملازمت نشه کولی. اوس انډین ټول هر څه کشمیر کې کولی شي. اوس دا وایو چې آیا د کشمیر د مسلې څه حل شته؟ که موږ دې ته لږ غونډه کې سات سوچ وکړو چې آیا کشمیر چې کوم پاکستان سره دی نه پاکستان به دې ته تیار شي چې دا کشمیر آزاد کی، یا دې ته به تیار شي چې دغه کشمیر دا ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر د انډیا له ورکي؟ بالکل نه. دغه شان انډیا به دې ته تیار شي، هغه هم نه تیاریږي، نه د کشمیر آزادۍ ته نه پاکستان له ورکوي. نو چې دواړه ملکونه دې ته نه تیاریږي نو څنګه به دا مسله حل شي؟ په دې باندې به بیا یو غټ جنګ وشي. نو غټ جنګ د پاکستان او هندوستان په منځ کې بالکل نه کېږي. دغه بارډر باندې به راکلیشي ځي، هغه په دې وجه نه کېږي چې اوس هغه زمانه نه ده، دواړه ملکونه نیوکلیر پاورز دي او بیا خو د اټم بم جنګ به جوړ شي او د اټم بم جنګ خو بیا ټوله خطه تباه کېږي. ډېره مننه.